د هیواد د تحصیلي بنسټونو د جیولوژي او قانونو ځمکپېژندنې او چاپیریال ساتنې پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې پراختیا دویم پړاو کلسټر پیل شو. د یاد کلسټر په پرانیسته کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا قانونونه د افغانستان د اقتصادي پراختیا یوه غوره لار وبلله او زیاته یې کړه چې تجربي علوم زموږ د ټولنې جدي اړتیا ده. تجربي علوم، ساینسي علوم دا د وخت غوښتنه ده، د وخت اشده اړتیا ده او بیا دغه مهمه برخه چې نن ورباندې بحث کیږي دا نو داسې مسایل دي چې په دا اوس وخت کې چې د موږ نظام په کوم حالت کې واقع دی د ټولې دنیا د اقتصادي انزوا نه صرف په دغه یوه دعوا او په یوه اطمینان ځان راویستی شي او کله هم که د موږ نظام غواړي څوک په یو برخه کې چیلنج کړي، هغه خپل اقتصادي قوت ورته وښیي، خپله استغنا ورته ښکاره کړي، هغه نو د افغانستان ځمکه ده چې ورباندې موږ او تاسې ټول نازیږو. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت علمي معین له کائناتو سره د انسان تړاو ته په اشارې سره وویل چې الله تعالی موږ ته امر کړی چې له کائناتو څخه په سم ډول ګټه واخلو. د کون سره د کائناتو سره د انسان تړاو دا باید څه ډول وي؟ د اسلام درس دا دی چې کائنات دا انسان ته یو مورین خاصیت لري. انسان ته د جسمی پالنې، د غذا په اړه، د سکونت په اړه، د آرامتیا په اړه، د تفریح په اړه همدغه کائنات دي چې د پروردګار په امر دته هغه خپله ورکړه کوي. بناء اسلام موږ ته وایي چې تاسې د کون سره مینه وساتئ. که د دې کائناتو نه تاسې څه اخلئ په محبت یې ترېنه واخلئ او دغه راخیستل د دې کائناتو نه او بیا د دغې هغه څه چې تاسې راخلئ د دې استعمال دا باید تاسې د پروردګار سره په یو تړاو کې وساتي، ځکه دا د پروردګار پالنه ده، رب العالمین دی. وروسته د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب رئیس مفتي عبدالرؤف فراهي د یاد کلسټر په اړه معلومات ورکړل او د کلسټر له ګډونوالو یې وغوښتل چې په دې پړاو کې د یادو پوهنځیو مفردات تکمیل کړي. موږ تاسې د کلسټرونو ترتیب داسې وي چې درې پړاو لري، لومړی پړاو، دوهم او دریم. خو هغه پړاو چې هغه اساسي کار کېږي چې هغه مفردات تکمیلیږي هغه همدا پړاو وي، ځکه په همدې پړاو کې که موږ په دا 15 ورځې کې ونه توانېږو چې د ټولو هغه استادانو یا هغه متخصصینو چې هغه د زیربط ادارو څخه یا دلته زموږ کمیسیون دی یا مسلکي کمیټې دي د دوی څخه تاسې یعنې په همکاریو په تفاهم په هغه مرسته اخیستنې سره یعنې موږ باید نن څه نیولې تر پنجشنبې پورې موږ خپل مفردات پوره کړو. د یادولو وړ ده چې د دې کلسټر لپاره د هیواد د دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو سربیره د مختلفو ادارو متخصصین هم رابلل شوي چې د 15 ورځو په جریان کې به د یادو پوهنځیو پر تحصیلي نصابونو تخصصي بحثونه وکړي.